زه د سونو شرما غټ مینوال یم. هغه یو هندي پوه انسان ده چې ډېر آنلاین پروجیکټونو کې خبرې کوي. هغه یو ورځ کیسه کوله په یو کلي کې 100 کوره و. دا 100 کوره په تاریکۍ او ترږمیو کې مختص وي، هېڅ چا برق او برېښنا نه پېژندله. او له ښار او له حکومت نه هم دا تمنه وه چې دوی ته د برق او برېښنا ویسي او یا هم د دوی دغه سیستم د منظم کړي. له ورځو نه یو ورځ له دوی نه یو نفر ښار ته لاړ او ښار کې یو برق واخیسته. کله چې برق واخیست کور کلي ته یې راوړه، تر مازدیګره هېڅ چا ته تکلیف نه و، ځکه رڼا وه، ټول خوشحاله او راحته روان او ګرځېدل وو. خو چې څنګه مر پرېوته، تاریکي شوه او شپه سوله، نو د ده په کور کې برق ولګېد او برق روښانه شو، د کور رڼا شو. نور 9 کوره په تاریکیو کې تکلیف اوس دلته شروع شو، ځکه دغه ټول خو 9 دا 100 کوره په ترږمیو کې امخته، په ترږمۍ کې پاسه، په ترږمۍ کې کېنه، په ترږمۍ کې ډوډۍ وخوره، په ترږمۍ کې تشناب او هر څه په ترږمۍ کې کول. خو کله چې د یوه کور کې برق ولیدل څه تکلیف پیدا شو، نو دوی ټولو تصمیم ونیوه چې دوی به یا ټول ښار ته ځي، برق به کورونو ته راوړي او یا به هم د دې یو برق ورانوي. نو دا خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې خلک کم کار کوي، وسانه کوم ده. خپل ځان په زحمت کول، په خپل ځان سخته تېرول، دا تر ټولو سخت کار ده. خو د بل پښې وهل، د بل خونه ړنګول تر ټولو اسانه کار ده. نو دوی ټول راغلل، د یو د کور بر کې ویجاړ کړي. نو خبره مې دا کوله که چیرته تاسې پرمختګ وکوئ، 9 کسان به ستاسو د پښو د وهلو کوشش وکړي، خو ولې هغه 9 به د خپل د پرمختګ لپاره ذره کار هم نه کوي. نو کوشش کوئ او همیشه بریالي اوسئ، د بل پښې مه وهئ او خپل ځان بریا ته ورسوئ، تر څو له هغوی سره مساوي شئ.